أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو د پاک الله په نامه باندې. ګرانو مشرانو همزولو زما او د قامي ادبي حجرې داړه ستړي مشي په خیر راغلی. د پروګرام باقاعده آغاز به د قرآن کریم د تلاوت نه کوو. زه ښاغلي محب الله روحي صاحب ته په درنښت بلنه ورکوم چې د قرآن شریف څو آیتونه تلاوت کړي. روحي صاحب ته خو زما مؤذن یې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. زمون د نننی پروګرام دوه برخې کوي. اولنۍ برخه به د ښاغلي افضل خان لالا په ویاړ کې زموږ چې څومره مشران راغلي دي د هغې باره کې به خبرې کوي. او دویمه غونډه چې ده هغه به مونږ مشاعرې ته ورکړې ده. هغې کې به زموږ چې کوم شاعران ملګري دي د ادب سره تعلق لرونکي ملګري دي هغوی به چې کوم د هغوی شعرونه خوښ وي هغه زموږ ټول سره شریکوي. زه د پروګرام په دې برخه کې نسیم ستوري ته وینا کوم چې هغې راشي او د قامي ادبي دیرې په هکله باندې څو خبرې وکړي. نسیم ستوري صاحب. د لوی سختن په نوم چې واړه کائنات یې پیدا کړي دي. پتمنو ملګرو ستړي مشئ هر کله راشي. دا قامي ادبي دیره چې زموږ د ټولو پښتنو ګډه دیره ده. د سمو دیره یې په دې خوا د خپلو خلکو چوپړ ته اوږه ورکړي. زمون قامي ادبي دیرې موخه هم دا ده چې د خپلو مشرانو اتلانو او د قلم د خاوندانو د کارنامو ستاینه وکړو. نن چې قامي ادبي دیره د پښتون قومي وحدت دستر لارښود محمد افضل خان لالا د خدمتونو او درناوي ویاړ غونډه جوړه کړې. دا زموږ د قامي ادبي دیرې لپاره یو لوی ویاړ دی. زمون قامي ادبي دیره په ټولو سیاسي ګوندونو او کلتوري ټولنو غږ کوي چې د پښتنو هغه مشران چې پښتونولۍ او د پښتو د ژبې پرمختګ لپاره کار کوي په ژوندینې وستایي وپالي او د پښتني خاورې د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي. زه د خپلو خبرو په ترڅ کې د هغه ملګرو او د کلتوري ټولنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې د دې قومي ادبي دیرې ملاتړ کوي. سربیره پر دې د کونړ بازار څخه چې زموږ په هر پروګرام کې مالي مرسته کړې او د پښتنو د کلتوري ټولنې مشر چې دغه ټولنه په اروپا کې د ټولنو مور یادېږي ښاغلي محمد شیرین ګریوان څخه چې دغه تالاري ویډیا راکړی دی. په آخره کې زه د هغه دوه ملګرو ورونو چې د پښتونولۍ سره بېکچه مینه لري او زموږ د دې غونډې په جوړېدو کې هم پوره غونډه اخیستې ده. نو زه د دغه ښاغلي عزیز سرشار او نصیر ستوري څخه او درنو مشرانو کشرانو همزولو له تاسو څخه چې خپل کارونه پرېښودي او زموږ دې غونډې ته راغلي یاست د زړه د تله مننه کوم. زه خپلې خبرې په دې شعر راټولوم چې ښایست او پتحیا د ننګیالو ده
دا دیره زموږ د ټولو پښتنو ده. مننه. رنگ ترنگ د مینې ورکا تازه کا د یارانې رنگ، رنگ ترنگ د مینې ورکا تازه کا د یارانې رنگ، وخت روان دی نه ودرېږي نوې کا د قافلې رنگ. د پښتو په لار روان شه د جرګو دود را ژوندې کا، د پښتو په لار روان شه د جرګو دود را ژوندې کا، په جرګو تل بدل کړي مونږ د هر راز کشالي دي. د وفاتار کې امیل کړه د پښتو رنگ رنگ ګلونه، د وفاتار کې امیل کا د پښتو رنگ رنگ ګلونه، افضل خان ته یې ډالۍ کا چې خوښ دی د جرګې رنگ. په دې شعرونو سره زه په درنښت بلنه ورکوم ښاغلي عزیز سرشار صاحب ته چې هغه راشي او د خان افضل خان لالا په هکله باندې خپل د خیالاتو اظهار وکړي. ښاغلی عزیز سرشار صاحب. زه کومه خاصه وینا نه لرم، دا د خان لالا یو لنډه پېژندګلوي ده. موږ هڅه کړې چې نور هم لنډه کړې ده، بل چا لیکلې ده، خو زه به کوشش وکړم چې صحیح ولولم تاسو ته. د پښتنو قومي مشر خان لالا محمد افضل خان لنډه پېژندګلوي. ښاغلی محمد افضل خان لالا د سوات د لوی خان ارواښاد خان محمد خان خان محمد ایوب خان زوی چې په 1921 عیسوي کال کې د جنورۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه د سوات په تروشکیله کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې د سیدو شریف په وجودیه ښوونځي کې کړې ده. د بي ای ډیګري د اسلامي کالج پېښور نه په پولیټیکل ساینس کې د لاهور د دولتي پوهنتون څخه د کرهنې په برخه کې ترلاسه کړې ده. د پوهنتون له مهاله په سیاست کې فعال و. د سوات بار کونسل بنسټ ایښودونکی دی او د عوامي نیشنل ګوند د پښتونخوا صوبې مشر و او اوس د عوامي نیشنل ګوند مرکزي مشر دی. خان لالا د شپږو میاشتو و چې د سوات نه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای د سوات د والي لخوا جلاوطن شو او د دې په ریاست کې د جلاوطنۍ ورځې او شپې تېرې کړې. په 1940 عیسوي کال کې د سوات د والي سره روغه جوړه وشوه او بېرته سوات ته راغی. په 1949 عیسوي کال کې دوه ورونه د سوونو ملګرو سره ونیولی شول او یو ځل بیا د دوه ورونو او نورو ملګرو سره وشړلی شو چې د جلاوطنۍ دا شپې ورځې په خیبر او ملکنډ کې تېرې کړې او په 1950 عیسوي کال کې د سوات والي سره بیا روغه وشوه او بېرته سوات ته راغی. کله چې په 1960 عیسوي کال کې د سوات ریاست په پاکستان کې شامل کړی شو، نو یو کال وروسته په 1901 عیسوي کال کې د ملکنډ ډیویژن نه د نیشنل عوامي ګوند په ټکټ د صوبایي اسامبلۍ غړی شو. د جمعیت علماء اسلام او د نیشنل عوامي ګوند په ګډ حکومت کې د مولانا مفتی محمود صاحب په کابینه کې د کرنې او اطلاعاتو وزیر و. خان لالا د حکومت غیر جمهوری پالیسۍ د مخالفت په جرم په 1993 عیسوي کال کې د پاکستاني واکدارانو لخوا بیا بندي شو او په 1915 کال کې په نیشنل عوامي ګوند کې چې کله بندیز ولګېدو، خان لالا یې د ګوند نورو مشرانو سره په حیدرآباد جیل کې بندي کړ او په 1990 کال کې له بند څخه خلاص شو. د جنرال ضیاء الحق د مارشال لا په دور کې د جمهوریت د بحالۍ په تحریک MRD کې فعاله ونډه واخیسته او په دې جرم یې یو ځل بیا د بندیخانې تورتم ته وسپارو. په 1989 کال کې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو د نواز شریف سره په اسلامي جمهوریت اتحاد کې د یووالي اعلان وکړ، نو خان لالا واضح الفاظو دغه فیصله رد کړه او د 1990 عیسوي کال د فبرورۍ د میاشتې په 11مه نیټه د پېښور په پریس کلب کې د خپلو ملګرو په مرسته د ENP حقیقي بنو خپل ګوند اعلان کړو. بیا وروسته په همدې کال د جولای په میاشت کې په پېښور کې د یو قومي کنونشن په موقع د پښتنو قام پرستو دوه ډلو یعنې عوامي نیشنل پارټي حقیقي او قومي انقلابي پارټي د یو ځای کېدو فیصله وکړه او د نوي ګوند نوم یې یعنې پښتونخوا قومي پارټي یې پرې کېښود. محمد افضل خان لالا دغه نوي ګوند مرکزي مشر وټاکلی شو او فرانسیا پټه کې د ګوند لوی منشي و. خان لالا په 1990 کال کې د پاکستان په مرکزي کابینه کې د کشمیر د چارو او د شمالي علاقجاتو وزیر شو او په 1990 کال کې د پاکستان په مرکزي کابینه کې د روغتیا او ترانسپورت وزیر و. له دې وروسته د پارلماني سیاست څخه لاس واخیست او یوازې قومي خدمت ته املا وتړله. په 2006 عیسوي کال د فبرورۍ په میاشت کې چې کله عوامي نیشنل ګوند په خپله بنسټیزه منشور کې دا جمله ورزیاته کړه
موږ په سولیزه توګه د پښتنو قومي وحدت غواړو. نو د خان لالا مرام او هدف ته په ځای ورکړ شو او د پښتونخوا قومي پارټۍ د عوامي نېشنل پارټۍ سره یو ځای شو. پاملرنې او اورېدنو ډېره مننه. د خان لالا خیال همیشه د قومي وحدت دی. روزی کې خان لالا وایي چې تر څو پورې چې پښتون خپل قومي وحدت نه حاصل کړي تر هغې د پښتون قام مشکلات او محرومۍ نشي ختمېدی او د یو قام د غړي په حیث دیو ته احترام نشي ملاوېدی او سوکالي او احترام او عزت دیو نشي موندلی. زه اوس ښاغلي لالا اقبال ته په درنښت بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د خان لالا په هکله باندې خپل د خیالاتو اظهار وکړي او څو خبرې موږ ته وکړي. ښاغلی لالا اقبال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه خبر کړئ ټول ملګرو. د خان لالا خو تاسو ټول پېژنئ، دلې راغلم دی، دلې ناستم دی، پاڅون دی، تاسو یې دلې کتلم دی، عزیز صاحب د ګوتې رڼا هم واچوله. خو زه یو څو داسې خبرې کوم چې زه د هغه منطقې نه راځم چې هغه به کېدی شي تاسو اورېدلي هم وي، خو چې نن یې زما د خولې نه واورېده به هم خوشحاله شم. خان لالا یو داسې قومي مشر دی چې په هغه باندې ټول سوال خاص کر وس او مخکې هم راټولو او فخر کوي. خان لالا د پښتنو نوم په دې جنګ کې په دې دغه کې داسې راټینګو او د سوات نوم یې خاص کر داسې راټینګو چې واقعي ځان د پښتنو مشر او د هغه منطقې مشر ثابت کړو چې زه د دې منطقې مشر یم او د دې منطقې مشر به یم. خان لالا د عوامي نېشنل پارټۍ نه خفه شو، جدا شو، جدا خپل غونډې اعلان کړی و. په هغې په منځ کې ډېرې خبرې وې، دوه درې قاضي صاحب وویې چې نورې خبرې پکې هم موجودې وې، خو په هغه دومره اوږدو باندې ورپسې نه ځو. خو وروستۍ کې هغه بیا دا دغه ونیو چې کله زموږ سره دلته کې د پښتون سوشل ډیموکرات پارټۍ سره تګ راتګ و او دغه و چې د قومي وحدت دا چغه چې د خان لالا د پلې نه شروع شوه او هغه داسې ټینګه دا ونیوه چې دا یې خپل یو مرام وګرځوه. زه د اسفندیار خان سیاست ته هم شاباش وایم چې هغوی په ډله باندې خان لالا پسې راغله او خان لالا ته ووایي چې ته مونږ ته خپل د یو کېدو څه نه څه لار وښیه چې ته زموږ سره په دې ګوند کې بیا شریک شي او په یو ځای راسره کار وکړي. د اسفندیار خان نه هم خوښه نه ادا کوو چې هغه د خان لالا مشر په شانتې سړی پرېښودو ته او یوازې کولو ته پرېنښودو. نو خان لالا ورته وایي چې زما غټ دا مرام دی چې زه وایم چې زموږ پښتانه قوم وحدت منځ ته راشي. که چېرې تاسو په عوامي نېشنل پارټۍ کې دا ټکی ولیکئ او دا بدلون پکې راولئ چې قومي وحدت باندې مرام به وي، نو زه ستاسو سره بیا د شمولیت اعلان کوم. نو اسفندیار خان ورسره دا خبره ښه په نرتوب ومنوله او منشور کې هغه تغییر راوستو. نو دا خو د خان لالا د هغه قومي وحدت هغه جذبه ده چې هغه په دغه معنی سیاست پرېښوده او په دغه معنی بیا سیاست ته واپس راوړو او بیا یې هغه قوم دپاره د هغه خلکو دپاره نه د پاکستان فوجي نه ویرېده، نه د پاکستاني یا د امریکندي یا زمونږ هغه اسلامي چې هغه لمونږ زیات سر نه تېز شوي دي چې هغوی پکې دغه فرق نشي کولی چې دا پښتونوالی دی که د اسلامي ژوند دی که دا کفر دی، نه د هغوی د یېرې نه هغه دغه وطن پرېښودو خو په هغه وطن کې کېناستو او وایي که مرمه نه دې شي نشم کولی چې بیا مې جنازه څوک دی وطن ته نه پرېږدي، نه په دې خپل کور باندې مړ ښیم. نه دا داسې یو خبرې دي چې د دې نه مانګه ته ټولو ته عبرت اخیستل غواړي او خان لالا دې خدای پاک ژوند ورکړي چې هغه دې ته ملا تړلې ده او د نن ورځې پورې هم په دغه هیلو زرو کې لګیا دی چې یاره دا پښتانه څنګه بیدار شي، پښتانو ته خپل حقوق څنګه حاصل شي او پښتانه څنګه یو موټی شي. خو خدای پاک دې مونږ دا توفیق راکړي چې دلته کې المان کې چې کوم پښتانه ناست شو چې کم نه کم دا یو موټی شو، د یوې خبرې نه لاندې راټول شو چې څنګه خان لالا هغلته کې کوشش کوي منډې تړلې وایي چې مونږ هغه خپل مشر ګڼو، نو باید چې مونږ هم دلته کې دا منډې تړلې لږې ډېرې ووهو او هغه خوشحاله کړو. ځکه خان لالا واقعي زمونږ د وحدت رهبر دی او زمونږ مشر دی او خدای پاک دې والا ډېر ژوند ورکړي.
د دې نه وروستو زه خپل بل ګران مشر محمد شیرین ګردیوال صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د خان لالا په هکله باندې خپل نظر بیان کړي. شیرین ګردیوال. د خان لالا په هکله باندې به دوه خبرې زه وکړم، زیاتې خبرې نه کوم ځکه چې مقالې ته مجال نشته دی، او هغه یو زموږ د ګوند بنسټیزه ده چې هغه د پښتون قومي تشخص یا ملي هویت دی چې هم زموږ منشور کې یو مهم ټکی دی، او خان لالا داسې یو سړی او مشر او شخصیت دی چې د دې په کلکه پلوي کوي. اوسني حالات داسې را روان دي چې د پښتنو په سیمو کې د راتلونکي نږدې وختونو کې یا کېدای شي د ډسمبر نه وروسته په ټولو پښتنو سیمو کې یو بدلون رامنځته شي، او زه فکر کوم د دې بدلون مخه خو پوره به جوته نه وي، خو که چېرته پښتانه د اوس نه په دې هڅه کې شي چې د راتلونکي لپاره چې کوم بدلونونه را روان دي ونډه پکې واخلي، او د راتلونکي بهیر چې په کومه خوا روان دی د خپل قومي تشخص او ملي هویت دپاره په خپل برابر کې هغسې مخې ته یا رخ ته لکه څنګه چې د پښتون قوم په واقعي معنا کې دا غواړي. په هغې کې زه ډېرې خبرې نه کول غواړم. یو شی پکې مهم دا دی چې ما په 2007 میلادي کال 15 نومبر کې د افضل خان لالا یو جرګه وه، ما او ستوري صاحب تللي وو. په هغې جرګه کې ما یو څه وړاندیزونه کړي وو، او دغه وړاندیز ګمان کوم په هغې وخت کې ډېرو خلکو بدرقه کړ، خصوصا سلیم راز چې هغې وخت کې د عالمي کنفرانس مشر و. وروسته یې ما سره بیا خبرې وکړلې، خو زموږ متاسفانه په همغه وړاندیز باندې موږ دا د 11 کاله تېر شو، او زه فکر کوم چې بیا داسې یو وخت راغلی دی چې زه هغې کې خو ډېر وړاندیزونه و چې زه فکر کوم د هغې وړاندیزونو یو څه که دلته ما ویلی وي هغه به ګمان کوم ملګري ستړي دي، ضرورت به ورته نه وي، خو اخرنی وړاندیز دا و چې که په راتلونکي کې د خان لالا په مشرۍ یوه جرګه جوړه شي چې د دې جرګې هغې جرګې چې په پېښور کې به تسلسل وساتلی شي او د پښتون قوم د سوکالۍ لپاره هلې ځلې دوام پیدا کړي، دا به یو لوی او مهم کار وي. او بله جرګه دې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې راوغوښتل شي. په دې باندې 11 کاله تېر شو، ډېر وخته خو اوس هم حالات دې ته مشاهد دي چې که چېرته دلته او هلته سیاسي او غیر سیاسي ډلې ټپلې د پښتون د قومي وحدت او ملي وحدت په بنسټ باندې رښتیا یو بل ته راتلونکي دپاره ځانونه لږ منظم کړي، نو زه فکر کوم چې دا اول زموږ او ستاسې ذمواري ده. او په دې کې ډېر هلکان ملګرو سره چې موږ بحثونه کوو، یاره پښتانه مشران نه لري او مشرتابه نشته او پلانې، دا کوم چې نشته دي او ژوندي دي دا خو رامېدل چې دا خو دي که نه، خو هغه کشران چېرته دي چې د مشران پسې ورپسې شي؟ زما دپاره دا ډېر یو عجیب سوال دی چې کشران کومه دي چې نن راغونډ شو دغه مشرانو شاید او پشتي وکړه او وایي چې صحیح ده دا مشران دي موږ به ورپسې یو. زما سوال او غوښتنه دا ده چې هر ځای کې که په یوروپ کې که په آلمان کې که په افغانستان او که په پښتونخوا خیبر کې دي، پکار دا دی چې هغه سیاسي ډلې ټاپلې چې نن د پښتون د قومي وحدت په هکله یو څه کړي دي یا یو څه کوي او راتلونکي حالات بیا هم دې ته مساعد دي. مهم سوال پکې دا دی چې دا اوس چې په کوم د انګریزانو زوړ قوانین دا د فاټا او دا د قبایلي منطقو کې اوچت شولو، نو هلته هم اوس هغوی په خپلو منطقو کې سیاسي خپلواکي لري، ډلې ټپلې جوړولې چې دا حق پخوا هغو ته نه و. اوس په دا قصې نور ګرمېږي او دغه کېږي، او دلته زموږ او ستاسې وظیفه ده چې یو اهم رول ادا کړو او داسې رول ادا کړو چې دغه ټولې قصې د پښتون د قومي وحدت یو سم رخ او مخه پیدا کاندي. د دې لپاره ډیره مهمه ده، او خصوصا زه به د دې ځوانانو نه دا مې باید مخکې کړی وي، اوس به یې وکړمه چې ډېره تیاري موږ ته نه لري، ځکه دوه موږ ته دا مشاعره ده او موږ خپله چې زه شاعر نه یم، زه ډېر څه نشم کولی، او کوم شی مې چې لیکلی و هغه مې رانه په کاغذونو کې ګډوډ شو. خو مهم شی دا دی چې ګمان کوم د دې ځوانانو پشتي پکار ده، او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې د داسې ډلو ټپلو حالې نور هم ګړندی شي، قوي شي، او موږ د دې جوګه شو چې د پښتون د قومي وحدت او ملي هویت دپاره د کم مشران چې ژوندي دي او کم چې شته دی خپلې هلې ځلې ژوندی او ګړندی وساتلی شي. زه اوس په ډېر درنښت باندې ښاغلي نصیر ستوري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د خان لالا په هکله خپل د خیالاتو اظهار وکړي.
نصیر ستوری صاحب. ما خپل د خان الله په لاس څه لیکلي نه دي، نو د هغه د کتاب نه چې پښتونخوا غږ نومېږي هغه یوه مباحثه چې د قامي اسامبلۍ یعنې ولسي جرګه کړې وه د پښتونخوا د نوم په اړه کې، دا به تاسو ته په لنډ ډول تکرار کړو. د قامي اسامبلۍ د رئیس چې دی د سپیکر ورته هغې وایي، هغه افضل خان الله ته وایي چې په تېر اجلاس کې مې دا نه وویل چې پاکستان کې صوبه سرحد شته، پښتونخوا نشته دی. هغه وایي چې موږ ویل چې پښتونخوا نشته، پښتونخوا نوم نه دی، دا چیرې استعمال شوی هم دی، ته هم پښتون یې زه هم پښتون یم، خو دا توری چیرې نه دی استعمال کړی. په دې منځ کې یو بل ممبر د قومي اسمبلۍ راجګېږي او هغه هم په خان الله باندې اعتراض کوي او وایي چې دا دغه د دې ریکارډ نه وکاږئ او دا په دې ریکارډ کې مه راولئ چې دا ثبت شي. نو سپیکر ته وایي دا ما اصلاح کړو، ما ریکارډ کې رانوستو. دا علاقه سپیکر وایي دا علاقه د ابدالي په دور کې هم د پښتونخوا په نوم نه ده یاده شوې، ستاسې پارټۍ دغه نوم نه اخلي، عام خلک یې نه اخلي، د علاقې خلک یې دغه نوم نه اخلي، نه په رواج کې شته، پښتنو او افغانانو دواړو کې نشته، اگر چې سپیکر په خپل هم پښتون وي. د نسل په لحاظ به هم افغان یو، زه هم افغان یم. مننه. افضل خان الله ته په جواب کې وایي کله چې احمدشاه بابا مرهټو ته ماتې ورکړه او د هندوستان مسلمانانو یې دوی په تنګولو آزاد کړل، دا مشهور شعر یې ویلو د ډهلي تخیرونه چې رایاد کړم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. نو خان الله ورته وایي ترجمه تاسې خپله وکړئ. بیا دلته یو بل قومي اسمبلۍ یو بل غړی چې حمزه نومېږي هغه سپیکر ته وایي چې دا خبرې باید خان الله ونه کړي. نو خان الله دغه قومي اسمبلۍ ممبر ته وایي سپیکر صاحب پام دې خبرې ته راګرځوم چې د سپیکر د لوري نه وروسته هم ممبر صاحب دغه خبره باندې ټینګار کوي، وضاحت یې کوي، د ایمان د ممبرانو زړه خوږوي او په عوامو کې نفرت پیدا کوي. دغه حمزه وایي چې په عوامو کې نفرت پیدا کوي، د دې مخنیوی پکار دی. نو سپیکر صاحب ورته وایي چې ما افضل خان صاحب ته ویلي چې ستاسې پارټۍ یې ویلی شي علاقه کې څوک نه وایي. احمدشاه ابدالي هم ځان ته افغان ویل. نو خان الله ورته وایي ما د احمدشاه بابا یو شعر پیش کړی دی، که غلط وي نو سزا ته تیار یم. دغه د احمدشاه شعر دی. نو بیا ورته هغه سپیکر صاحب ورته وایي ته خپل تقریر کوه، دا خبرې مه کوه، تقریر ته دوام ورکړه. بیا یو بل ممبر دی چې هغه د ستار مولانا ستار ناظم نومېږي، هغه وایي افضل خان چې څه وایي دغه فاینل نوعیت دی، که فاینل ماهرین وایي چې د پښتونخوا صوبه پرېښول یا هر څومره چې ورته واخلي خطرناکه ده، د سند دپاره ښه نه ده، نو باید دغه منصوبه رد شي. که چېرې دغه منصوبه د ټول هېواد دپاره ښېګڼه لري نو په لوی اپریشن کې دغه وجود غوښه هم پرې کړی شي. موږ باید دغه سیاسي مسله جوړه نه کړو. نو خان الله په هغه وخت کې چې د پښتونخوا نوم اخیستل به په پاکستان کې یا به د مرګ سزا ورته ورکوله او د مرګ سزا نه غیر بل څه نه وي، به عمري قید و. په هغه وخت کې په ولسي جرګه کې د پښتونخوا ذکر وکړو، د پښتونخوا نوم واخده. د هغه نه پس د پښتونخوا نوم چې رواج شو او خلکو به ویو، په دې نوم باندې ډېرو خلکو زندانونه تېر کړي، جنونه تېر کړي، ډېرو پښتنو په تکلیفونه تېر کړي. نو د هغه نه پس چې کله د نوم یاد کړو دغه نوم ورو ورو رواج شو، نوم خلکو یادوه او دا مسله نور حل شوه او لومړنۍ قرباني چې خان الله ورکړه او د جهاد څخه ځان تیار کړ. خو د الله په فضل هغه هم ته روغ راووته او نن د خوشحالۍ ځای چې د خان الله دغه سر ته ورسېدو او نن د پښتونخوا په نام باندې یوه صوبه یا یو ولایت د پښتونخوا په نوم ونومول شو. زه نورې خپلې خبرې اوږدول نه غواړم، ما خو خپلې لیکلې مې د کتاب نه مې ویلې او نورو ملګرو ته وخت ورکوو چې هغې خبرې وکړي. ډېره مننه ستاسو. خان لالا همیشه د قومي وحدت خبره کړې ده. یو بل ځای کې خان لالا وایي پښتون قوم یو وحدت او یو وحدت دی، خو د غاصب د لاسه په کال 1983 کې 4 ټوټې شوی دی چې تر اوسه 4 ټوټې پروت دی. په خپلو کې بیا سره یو کېدل او د دې قام په خپلو کې سره بیا یو کېدل چې دا د دې قام آئیني، قانوني او فطري حق دی. زه د پروګرام په دې برخه کې ښاغلي مطیع الله رؤفي صاحب ته
خواست کوم چې هغوی راشي او د خان لالا پاکله هغوی یو شعر لیکلی دی چې هغه زموږ سره شریک کړي. متي الله روحي صاحب. د قدرتونو د ستر مالک په نامه د قومي وحدت ستر نوښتګر د پښتنو د یووالي غمخور او په پښتون قوم مین د پښتون قومي وحدت ستر لارښود افضل خان لالا دغه ویاړ غونډه کې تاسو ټولو ته د زړه له کومې هرکلی او سلامشي وایم. ښه راغلاست او تېر شوی اختر مو د دغې موقع نه په ګټه سره یو ځل بیا مبارک شه. د افضل خان لالا په باب ما یو څو کرښې سره تورې کړي دي، غواړم ستاسو درانه حضور ته یې وړاندې کړم. وایي هم د برو هم د لرو افتخار دی، د قومي وحدت زمونږ خدمتګار دی، نوښتګر د دې سیاست او نظریې دی، شمله جګه ټولو منځ کې ستر وقار دی، خدمتونه یې بې شماره قوم ته کړي، ځکه نوم یې اتلانو کې شمار دی. د خوشحال احمد میرویس نیکه بچی دی، د خوشحال احمد میرویس نیکه بچی دی، د پاچا خان د سیاست لوی طرفدار دی، د ژوندون هدف یې ټوله پښتونواله، مخالف د هر ظالم د هر اغیار دی، د قومي وحدت خدمت کې یې ځان ستړی، تر خدمت د پښتنو لره تیار دی، چې په قوم باندې د زړه نه خفه کېږي، روفي د پښتنو د لارې یار دی. ډېره زه اوس په درنښت بلنه ورکوم زموږ یو بل مشر ښاغلي سیدشم پاچا صاحب ته چې هغوی راشي او د خان لالا باقله خپلې وینا وکړي. محترم دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوښۍ باندې تېرې شوې وي او دې دوه ځوانانو ته دعا کوو چې زه ډېر خوشحاله یم چې دوی په پښتو خبرې کوي او په پښتو باندې دا لوست کوي. دوی ته دعا کوو چې خدای تعالی دې دوی ته نور هم ترقي ورکړي او نورو ځوانانو ته هم دعا کوو چې خدای تعالی دې دوی ته دا توفیق ورکړي چې په خپله ژبه باندې لوست او لیک وکولی شي او زموږ په وس کې چې څه موږ حاضر یو چې ورسره همکاري وکړو. راځم دې خبرې ته چې افضل خان لالا له تاریخ نه غني ده. هغه داسې یو شخصیت دی چې هغه زموږ تاریخ ته اصلا ضرورت نه لري. هغه په سیمه کې، په منطقه کې، په علاقه کې معروف مشهور شخصیت ده. د وطن، د سیمې، د ولس ماشومان، لویان، مشران، زنانه ټول یې پېژني. خو دوستانو چې د خان لالا په باره کې کومې خبرې وکړې، زما خبرې شاید هغسې نه وي. خان لالا د پښتنو له نورو مشرانو سره ډېر زیات توفیر لري او هغه توفیر یې دا دی چې هغه صفات چې په خان لالا کې دي په باچا خان کې وو، خو د باچا خان نه وروسته متاسفانه په نورو مشرانو کې نشته، یوازې په خان لالا کې دي. چې هغه دوه ډېرې مهمې نقطې دي. یو اسلامي شخصیت، خان لالا یو اسلامي شخصیت. خان لالا داسې یو شخصیت دی چې زه فکر نه کوم چې په ژوند کې هم هغه لمونځ قضا کړی. خان لالا داسې یو شخصیت دی چې د هغه یوه خبره، د هغه فکر د اسلام سره سم روان. هغه دغه آیات شریف چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ، هغه داسې تفسیر کړی دی. دا آیات شریف داسې ده چې ای خدای پاک خلکو ته وایي، ای خلکو، یا ایها الناس، ټول خلکو ته خطاب دی، مسلمان، کافر، هر څوک، ټول ناس، خلک، انسانان، ای انسانان، تاسو ما له یوه پلار او له یوې مور نه پیدا کړي یاست چې هغه آدم علیه السلام او حوا دي. او بیا مې له هغې نه وروسته وجعلناکم شعوبا وقبائل، بیا مې خلق قومونه درنه جوړ کړه او قبیلې مې درنه جوړې کړې لتعارفو، چې تاسو په خپل منځ کې تعارف او شناخت پیدا کړي.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خو بهتر ستاسو په منځ کې هغه څوک ده چې هغه د تقوا خاوند، هغه ایماندار وي، هغه امانتدار وي، هغه د قوم او د ولس خدمتګار وي، هغه قاتل نه وي، جنایتکار نه وي، هغه فاسد او هغه څوک نه وي چې خلکو ته انسانانو ته ضرر ورسېږي. دا یو. دوم صفت د خان لالا چې وایي چې قومي وحدت رښتیا هم هغه په دې کې صادق دی. د خان لالا له برکته نن ټول پښتانه سره یو دي. صحیح ده چې دفترونه به جدا وي، حزبونه به جدا وي، پارټۍ به جدا وي، خو فکر یو دی. نن موږ او تاسې دلته د مختلفو افکارو خلک ناست یو. دلته موږ او تاسې نن چې راټول شوي د یو فکر خلک نه یو، د یو تنظیم خلک هم نه یو، د یوې پارټۍ خلک هم نه یو. خو دا هم پټه نه ده چې دا کار همدې سړي کړی. دغه وحدت، دغه فکري وحدت خان لالا منځته راوستلی. زه نورې خبرې نه اوږدوم، ورته دعا کوم چې خدای تعالی دې اوږد عمر ورکړي، الله پاک دې ژوندی لري، او الله پاک دې موږ او تاسې همدغسې مشران راکړي. دوستانو، دغسې مشران که موږ ولرو، تاسې باور وکړئ موږ بیا غم نه لرو. که دغسې مشران موږ ولرو، تاسو باور وکړئ بیا موږ لار نه ورکوو. که دغسې مشران موږ ولرو، بیا به موږ موفق او کامیاب یو. ځکه چې دا هم اسلامي هم ملي شخصیتونه دي. دا هغه شخصیتونه دي چې په دې باندې ولسونه راټولېږي، په دې پسې خلک ودرېږي او خلک یې خبره اوري، خلک یې خبره مني او د ده خبره په خلکو کې اثر کوي. تاسو باور وکړئ چې دا په د جون په میاشت کې زما خیال دی په دې نشترحال کې یو کانفرانس و، هغې ته زه هم دعوت شوی. ډېر مشران راغله، هغې کې ټول مشرانو خبرې وکړې، شیرخوا خبرې وکړې، میا صاحب خبرې وکړې، ډېرو مشرانو خبرې وکړې. خو د خان لالا خبرې هغه جدا خبرې. د خان لالا خبرې هغه خبرې وې چې خلکو لیکلې، ځان سره په کتابچو کې په یاداشتونو کې لیکلې. خو زه دا ډېر افسوس کوم چې اول خو د دې ځوانانو نه مننه کوم چې رښتیا هم موږ باید خپل مشران په ژوند کې ولمانځو. او دوم د افسوس خبره دا ده چې موږ دغسې مشران باید تلویزیون کې، په مطبوعاتو کې، په اخبارونو کې، په جریدو کې، په کتابونو کې باید دا خلک موږ رامخته کړو. رامخته دي دوی ما مخکې وویل چې د هغه تعریف د ضرورت نه لري. هغه داسې شخصیت دی چې هغه اصلا تعریف او شناخت د ضرورت نه لري. هغه په ټولنه کې معلوم شخصیت ده. اما دا زموږ کار دی چې دغسې شخصیتونه تر نورو هم د دوی حق ورپوره کړو، د دوی حق ادا کړو او رښتیا هم همدغسې نور شخصیتونه جوړ کړو تر څو پورې زموږ دغه قوم، زموږ دغه ولس، زموږ دغه خلک دغسې ښه رهبران ولري تر څو ټولنه او ولس ښه رهبري کړي. زه نورو خبرو ته تقدیم ورکوم. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. اصل کې ډاکټر زیرکیا صاحب چې د امریکې نه خپل پیغام را لېږلی دی، نو ښاغلی حنیف الله صاحب راشي او هغه پیغام به موږ ټولو سره شریک. زه درنه خپله ورکوم ښاغلی حنیف الله صاحب ته. د مشرانو او کشرانو په اجازه د نالیدلي افضل خان لالا په درناوي ډاکټر رحمت ربی زیرکیا، امریکا 18 جولای 2021 ته محمد افضل خان لالا ترکیبونکي پښتون افغان ملي ستر شخصیت دی. دا افغان مبارز مشر، زړور سیاسي او خبرلوب لوبغاړی دی او د ارواښاد ډاکټر ماما کبیر ستوري ډک ملګری دی. زما او د افضل خان لالا په منځ کې رابطه د ډاکټر ماما ستوري د لارې رامنځته شوه. ډاکټر ماما ستوري ما ته په تلیفون کې سپارښتنه وکړه چې د پښتون د ملي یووالي په سیاست کې په افضل خان لالا حسابولی شم. هر ځل چې افضل خان لالا جرمني ته راغلی و زما سره یې تلیفوني تماس نیولی. افضل خان لالا زړور، حاضر جواب او فکرمند پښتون افغان دی. یوه ورځ د برټانوي پاکستان په پارلمان کې یو غړي چغه وکړه
چې دغه پارلمان یو افغان غړی په ډېر ګمان سره د سوات وتلی مشر محمد اعظم خان لالا د اعدام شو په دې ګناه چې د پښتونخوا افغان او افغانستان خبرې یې کولې او له دې لارې د پاکستان تجزیه وکړه. دغه دروند پښتون افغان مشر ورغبرګه کړه چې لومړی باید علامه محمد اقبال اعدام شوی وي ځکه چې د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال یې د افغانستان د مشرۍ په خپل یو مشهور شعر کې په دې ډول منلې وه: اسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن یک پیکر دل است. منلي افضل خان لالا د پښتنو ویش غیر فطري عمل ګڼي او په دې ټینګار کوي چې زموږ قومي وحدت غواړو تر څو چې د پښتنو ملي یووالی نوی تامین شوی په سیمه کې امن نشي راتلی او په بې امنۍ کې د زبر ځواکونو سوپر باور په شمول د هیچا ګټه نشته. زما په نظر پاکستان اصله برطانوي پاکستان دی او په برطانوي پاکستان په حیث یې د افغانستان خاوره نیولې ده، یعنې په بلوچستان او اوسني خیبر پښتونخوا خېټه اچولې ده تر څو چې د پښتنو او بلوچو ویش یعنې غیر فطري استعمار عمل ختم شوی نه وي او له اوسني افغانستان نه ټول افغانستان جوړ شوی نه وي په شاوخوا ټوله سیمه کې امن، ورورولي او پرمختګ نشي راتللی. په بله وینا ایالتي خودمختاري د غیر فطري استعمار عمل علاج نه دی. زه د خپلو ډېرو درنو پښتنو افغان مشرانو افضل خان لالا، محمود خان اڅکزي او اسفندیار ولی خان په پام دې ټکي ته راګرځوم چې تای نه وي تشدد د پاڅون په کویټه او په پېښور کې هغه دومره جدي وو لکه په کابل کې چې به وو. زه له درې واړو منلو مشرانو هیله کوم زما لاندې درې لیکنې په غور سره ولولي او زما سره تماس وساتي. زه درې لیکنې په انټرنیټ کې لوستلی شئ. زه اوس ښاغلي پېښوري شینواري صاحب له په درنښت بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د قومي وحدت یاده او خان لالا په باره کې خپلې خبرې وکړي. پېښوري شینواري صاحب. په ډېره منډه راغلم او د خان لالا دغه په مې باندې پور و چې باید خپل اخلاص ورته ښکاره کړم او زما داسې یو دغه په نیت کې وو لیکنه چې ارزښتونه او مشران یا مشر او ارزښتونه، هره ټولنه ارزښتونه لري، هر چا چې دا ارزښتونه پوره کړه هغه د هغې ټولنې مشر کېدی شي. زمونږ او ستاسې په ټولنه کې دوه ډېر لوړ ارزښتونه دي چې هغه اسلام او پښتونولي ده. پښتونولي په فلسفي لحاظ د ایتیک حتی غونډه فلسفه کېدی شي. دا داسې یو ارزښت دی چې یوازې په کلمه کې نشي ځایېدی. دا ډېر ستر بس او ډېر غواړي. فقط په دې مورد زه د فلسطیني شاعر محمود درویش د هغه شعر فقط یادوري کوم چې هغه ویلي چې لنا وطن من الکلام، فقط زموږ وطن د هغه په کلمو کې په ځمکه کې نشته دی. دا داسې یو شاعر دی چې کله چې په شپږ ورځني جنګ کې عربو ماتې وکړه دی میدان ته راووت او ویې چې که عربو ماته کړي وي خو فلسطین ماته نه ده کړې. دغه پښتو او ارزښت یې ډېر زیات دی خو من الکلام دا نه راډیو لري، نه تلویزیون لري، نه چوکۍ لري او نه ټغر لري، فقط په هوا کې ده او هر څوک وایي. ما د خان لالا پښتون قومي وحدت کتاب هېڅ پیدا نه کړ، دغه یاداشت راسره و دغه مې کړ. هلته هغه پښتون وړوکی لیکل شوی دی په دغه کونج کې او دا قومي وحدت ډېر لوی لیکل شوی دی. دغه شخصیت لکه هغه څنګه چې محمود درویش خو دی هم د هغه نه طبعا دغه سره برابر او حتی دغه د ارزښتونو کې پاچا صاحب وایي زه نور نه غږېږم دغه د پښتونولۍ او د اسلام ارزښتونه
په دغه سړي کې آینه دي او دا یو هماغه یو مشعل زموږ دپاره کېدی شي. دغه قومي وحدت یې ډېر غټ لیکلی دی او دا ډېر مهم ټکی دی. دا کتاب ما ته ډېر په اول کې ډېر وړوکی ښکاره شو، زه نه پوهېدم ما د نه پوهېدو یو شی دی چې سړی په دې ارزښت باندې نه پوهېدم. بیا مې چې څو وارې وکړو دا زموږ دپاره یو داسې یو څه دي چې وروسته د کلمې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه دویم شی دی د پښتنو لپاره او بله هېڅ لاره نشته او دا باید د کلام نه راوځي. د یو واده مو سره کړی و چې د صابر دي په کور کې مېلمه و چې ماښام ووتو نو هغه په دې باندې کړی چې ماښام باندې کوم ور هم لري. نو ما ورته وویلې چې زما چې کارونه خلاص شي زه درځم او دغه څه چې مو په ارمان دی ما خپل کارونه خلاص کړي دي. یو هم په پاچا صاحب پورې ملکي ته چې دی باید زه په خپله واده ولاړ یم او هر کله زما دپاره وطن دی هر یو او کله چې راته امر وکړه زه د ده امر تعظیم او د دوی په دغه څو خبرو باندې دغه خپلې وینا ختموم. د په 1922 کال کې همغه وخت چې دی دغه دغه کابینه کې و او مفتي محمود هم هلته و او ارباب صاحب سکندر خان هم و. کله چې هغوی ته په میز باندې استعفا خطونه کېښودل نو بیا هغه موټروانان ورته وویل چې موږ به تاسې کور ته ورسوو چې موږ اوس د دې موټرو خاوندان نه یو. بیا یې رشکې راوغوښتې او کور ته دواړه لاړه. نو دی په دغه خپل دغه کې داسې لیکي چې د پښتنو مشرانو تېروتنه د پښتنو ازادي د هندوستان په حدود کې راوستل و. د ازادي یعنې ګڼلو حسابولو د پښتنو ازادي د هندوستان په حدود کې غوښتلو او که پښتون خپل قومي وحدت حاصلول غواړي نو د معاشرې نه به جاگیرداري نظام او مواجب ختمول وي. مننه. خان لالا یو بل ځای کې وایي چې زه پوره باور لرم چې د دې منتشر قام هر یو غړی چې هر ځای وي په هر حال کې وي او د هرې پیشې مالک وي په خپل فکر او قلم د امن او د مینې په لار د خپل قام د وحدت او تشخص د حصول طرف ته راګرځوي. زه ښاغلي نسیم ستوري ته بلنه ورکوم چې هغې راشي او د خان لالا په هکله باندې خپل شعر مونږ ټولو سره شریک کړي. نسیم ستوري صاحب. د شعر څخه مخکې یوه سروري ده. د احساس د لمن تار چې د جنون فکر ته راشي د احساس د لمن تار چې د جنون فکر ته راشي ګونګه ژبه شي ګویا نه چې بدلون فکر ته راشي چې مور د ننګ زانګو کې ورته درس د ننګ ورکړی که یې هر ځای لټومه نه پښتون فکر ته راشي. د شعر سرلیک دی غیرت دی ټول غیرت دی. تاریخ به په تل ویاړي چې ولاړ په ننګ او بد دی. غیرت دی ټول غیرت دی. په مینه د پښتو کې تیر د مال او د دولت دی. غیرت دی ټول غیرت دی. مجنون هم د لیلا دی. لیلا د دې پښتو ده. د عقل جوړتیا کې شمله د ننګیالو ده. غنی فکر ګوره چې پونتون د محبت دی. غیرت دی ټول غیرت دی. په قام غیرت کړی پښتون د زړه سر دی. پښتو مینې نه ډک زړه د مینې سمندر دی. د ننګ وفا ښېګڼې د ایمان ولاړ امچک دی. غیرت دی ټول غیرت دی. ملګری د هر چا دی قانون د محبت کې. هستی د پښتونخوا ده د ژوند په حقیقت کې. د ذهن و خیاطیا کې قوت او لوی همت دی. غیرت دی ټول غیرت دی. د جنگ په بدو ورځو د امن بل مشال دی. په سخته کې ملګرو
پښتو په سر وشال دی، لارښود د پښتنو هم د پښتون قومي وحدت دی، غیرت دی، ټول غیرت دی. سرلوړی دی هر ځای کې رښتیا چې نر پښتون دی، پښتون وحدت لپاره دشمن هم د بیلتون دی. یووالی ناره ده په خبرو کې حکمت دی، غیرت دی، ټول غیرت دی. د سوات ښکلو ورشو کې لوی شوی ننګیلی دی، د ژوند ټولو پردو کې نظر توریلی دی. ځلانده به ځلیږي چې پښتون لره عزت دی، غیرت دی، ټول غیرت دی. د دې کاروان ملګري هدف ته ورسیږي، نسیم ستوري لیکلي په لاره نه ودرېږي. د ژوند هر یو ډګر کې خان لالا اوچت اوچت دی، غیرت دی، ټول غیرت دی. ستاسو د اورېدو نه یوه نړۍ مننه. ګرانو مشرانو، منظورو، یو ځای بیا ستړي مه شئ. دا د پروګرام دا برخه چې دا د مشاعرې برخه ده، او د مشاعرې شروعات چې دی هغه زه د یو شعر نه وکړم. دا مشاعره آزاده مشاعره ده، د چا چې کم شعرونه خوښي هغه موږ ټولو سره شریکولی شئ. زه به شروعات د یو شعر نه وکړم چې در یادېږم ګسه سترګه دې رپېږي که نه، په سپین رخسار دې د رنګونو ټال جوړېږي که نه، چې مازدیګر شي نور د غرونو پناه کېږي کله، په هر یو ډول چې د تیارې څادر خورېږي کله، ستا په لیمو کې تصویرونه مسکي کېږي که نه، په سپین رخسار دې د رنګونو ټال جوړېږي که نه. ته چې یوازې کله ناسته یې سوچونه کوې، فکر دې یوسي اسویلي کوې آهونه کوې، یو لیونی مین دې مخې ته ودرېږي که نه، په سپین رخسار دې د رنګونو ټال جوړېږي که نه. چې وارخطا وارخطا ګورې آینه کې کله، چې وارخطا وارخطا ګورې آینه کې کله، چې طوفانونه دې ولول شي په سینه کې کله، ساده لایق دې غټو سترګو کې غړېږي که نه، په سپین رخسار دې د دې شعرونو سره زه ښاغلي ډاکټر ماښام شینواري سره تفاس کوم چې هغوی راشي او خپل شعرونه موږ سره شریک. ما نو د فبروري 2000 کال د فبروري په میاشت کې یو شعر لیکلی دی، دا غونډه چې د اول نوبت نه چې دی ورته خوښ یم، ځکه چې اولنی شعر دی ستا چې دی نه نور شعرونه نور دی، متاسفانه چې ځوان یو بل شعر وایه د دې خاطر به خوند ولاړ شي. خو خیر، څوک په فکر د جنت کې خیال د حورو او غلمانو، څوک دې ډار له دوزخ نه کړي دی په چوت کې د خوبانو. دا نور خلک دي، زه په خپله نه یم پرېشان دنیا له ډاره تیر سجدو باندې خپل وخت کړي، څوک د یار د شونډو خیال کې نه یې ډار ستا له مارانو، څوک هدف د ژوند ګڼي وایي هغې دنیا لپاره، څوک د خدای د لوی نعمت وای قربان له مینانو، څوک هڅي ګټي پیسه وای چې دا د ژوند راحت دی، څوک هڅي ګټي پیسه وای چې دا د ژوند راحت دی، څوک هیڅ غم د پیسې نه خوري خوښ ژوند د لیونیانو، څوک مین دي په خیالونو هی هدف د ژوند ټاکلی، څوک مین دي په خیالونو هی هدف د ژوند ټاکلی، څوک بیا نه لري خوبونه وای چې کار د پاګلانو، څوک وپوښتي میږیه په ملګرتیا کې ته څه وایې، څوک به ګوره دا وانوري چې هم تېر د یارانو ډېره مننه. جانانه ستا تصویر له خپل رنګ ورکولی نشم، جانانه ستا تصویر له خپل رنګ ورکولی نشم، یوازې ځان ته د محفل رنګ ورکولی نشم، د محبت ګناه تا هم کړې ما هم کړې، حقیقتونو ته بل رنګ ورکولی نشم. د دې شعرونو سره خالد صافي ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعرونه وړاندې کړي. وایي سیتا منګی چې پکې نه وي، سیتا منګی چې پکې نه وي، پښتون بچی چې پکې نه وي، خوب کونړی چې پکې نه وي، خالد صافی چې پکې نه وي، خدای دې په داسې محفل پول کې ونه. د
شعر د مخکې یو دوه ټپۍ دي بیلتونه ښې چارې دې وکړي بیلتونه ښې چارې دې وکړي زما په زړه دې لارې وکړي وینو مې داسې دارې وکړي زما د مرګ زیری پې وکړئ اشنا زما د مرګي ډېر ټول سوالونه بې د یار کله زړه صبرېږي چې په دیدن یې نه مړېږي جانان په دې کله پوهېږي زړه مې بیا ټوله شپه خوږېږي چې په ماښام کې ستا تصویر ته وګورم د سترګو جنګ یې لوی دریاب دی شونډې پاڼې مخ کتاب دی زړګی مې سم پسې کباب دی مینه ګناه ده که ثواب دی زه یې کوم ملا دې ګوري کتابونه زما دې خیال او تصور ته ګوره زما زخمي زخمي ځیګر ته ګوره که دې باور نشي نو راشه ګلې زما د زړه هر یو فرهر ته ګوره خود به سپېرې او وچې شونډې ګرځم دې بې دیدنه مازدیګر ته ګوره د دې بې رحمه زمانې د لاسه د وران ویجاړ سپېره ګودر ته ګوره چې مې ژړا پورې په کټ کټ خاندي چې مې ژړا پورې په کټ کټ خاندي زما ساده شانتي دې بر ته ګوره تل په ګریوانې چې چپې چپې ځي صافي د اوښکو سمندر ته ګوره ډېره مننه وی رنگ می ستا د شونډو ګل کې ولیدو مستې مې د مینې ولولې شولې زه د ګل د مخ په تماشه ومه سترګو د بلبلو راپسې شولې ښاغلي عزیز سرشار ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي وایي پټ په سینه مې په چا زړه وسوځي پټ په سینه مې په چا زړه وسوځي دا سویلو تاو مې لیمه وسوځي د مرګ له دې کومې به هم راوځي وختونه ډېر که پښتانه وسوځي د ارمان اوښکې مې شهیدې پرتې هندو جانانې جنازه وسوځي او چې خپلې مینې ستا نفرت ته ځیر شم زما په خپله په ځان زړه وسوځي یو بل ورکوټه شان لکه باران چې په اوبو کې اوري نظر مستا په اننګو کې اوري دا درون پښتون خاطر مستا په خاطر د منی پاڼې شو سلګو کې خوري د بابا پت یمه ځان خپله ساتم خیر پښتانه کې مې پردو کې پلوري د ملالۍ د غیرت نښه شوم اوس بس شاه زلمي مې تش ټپو کې ګوري د ادم خان د مینې ورکه نغمه مطربان ټول د غم پردو کې ګوري رنځون زړګی مې د تسل پیلامې د یار د سترګو په کتو کې ګوري چې زړه یې موړ شي د دنیا له خلکو عزیز سکون په غزلو کې ګوري ډېر وی زه چې د هر وخت یادومه ګلې دا مې باور دی ته به ما یادوې او چې په نکریزو سره کوي لاسونه خپل لیونی به خامخا یادوي ښاغلي انجینیر فرید صافي صاحب ته بلنه ورکومه چې راشي او خپل شعرونه هم سره مخکې له دې نه چې زه خپل شعر تاسو ته ډالۍ کړم اول خو بد جرأت چې زه وکړم د شاعرانو مخکې د شعر په حالت نن ډېره ښه غونډه ده ډېر ښه یاد دی او دغه چا په یاد چې هغه داسې درې کلمات سړی باید یاد وکړي چې قومي وحدت قومي وحدت او ملي وحدت ولې دغه د درې واړو په تفسیر سره افضل خان لالا ډېر ښه شعار دغه کړی په اوسنۍ زمانه کې چې قومي وحدت هر هغه څوک چې په دغه زموږ او ستاسو په دغه جغرافیایي محیط کې اوسېږي هغه دې قوم پورې ارتباط لري دې قوم پورې تړلی دی د دې قوم وحدت دا ولې موږ ته ضروري دی مخکې له دې نه چې موږ د ملي وحدت خبرې وکړو موږ د قومي وحدت خبرې وکړو هغه ټول افغانان چې په دغه محیط کې اوسېږي که کوز دی که بر دی د امور سیند نیولې تر راټکه په دغه قومونه چې په دغه یا دغه ملتونه چې په دغه ساحه کې اوسېږي د دې ملت او د دې قومونو جمع د قومي وحدت بلل کېږي او دا ډېر ښکلی شعار دی چې دې راکړی دی د دې شعار په نظر کې نیولو سره افضل خان لالا ته ښه ژوند هغه ته ښه صحت اوږد عمر او د دې په شان د یو څو نورو د ښه شعار لرونکو مشرانو د پیدایښت په هیله باندې یو دوه بیتیزه غونډه ده زما نه ده دا یو ډېره دغه شاعر ویلی ده میراوس ویلی ده وایي چې نوکر خیر که د افسر کره اوسېږي
افسر نشي د نوکر سره اوسېږي ښځه ډېره د خوږښت دومره نه ده چې سړی پسې د زخر کره اوسېږي شعر چې عنوان یې دی توبه که توبه مې توبه نشي نو توبونه مې توبه ده که توبه مې توبه نشي نو توبونه مې توبه ده اشنا ستا څېره بدله ستا لیدونه مې توبه ده کول به دې لفظونه اورېدې مې ستا خبرې کول به دې لفظونه اورېدې مې ستا خبرې وعدې دې ډېرې وکړې ستا وعدونه مې توبه ده خمار به دې کاتو ما ویل دغه مې د مینه خمار به دې کاتو ما ویل دغه مې د مینه خطا دې کړم په مینه ستا کتونه مې توبه ده ورګډ دې په دریاب کړم په چپو د محبت کې ورګډ دې په دریاب کړم په چپو د محبت کې کشتۍ مې طوفاني شوه دې چپونه مې توبه ده سوري وري ګوبل ته مې طبیب طبیب کېدلې سوري وري ګوبل ته مې طبیب طبیب کېدلې زخمونه دې نافر کړل ستا نسخونه مې توبه ده د هر پر هر زړګي ته مې په چغو چغو ژاړم د هر پر هر زړګي ته مې په چغو چغو ژاړم ستا هسې سترګې سرې دي سترګو سرونه مې توبه ده کوډله د ژوندون مې جوړه کړې وه په مینه کوډله د ژوندون مې جوړه کړې وه په مینه تاورانه کړه ارزانه ستا پلوونه مې توبه ده ریښې ریښې لمن کې مې د اوښکې جمع کړي ریښې ریښې لمن کې مې د اوښکې جمع کړي دروړه مې یې درشل ته ستا قصرونه مې توبه ده کاسه د صبر لاړه په پښتو ویلو ډکه کاسه د صبر لاړه په پښتو ویلو ډکه لالی یې بې پته ستا پښتونه مې توبه ده اخر به زما لاس ستا د ګریوان د څوکو رسي اخر به زما لاس ستا د ګریوان د څوکو رسي صافي شمله پرېوتې ستا شملونه مې توبه ده وی څوک په لار کې ازګي کوي نیکنام شي څوک تابعه د سرو ګلونو کې بدنام شي نه پوهېږم پښتنه بې باکه مینه د اشنا په وړاندې ولې احترام شي ښاغلي نوزد تنها ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر یا شعرونه موږ سره وایي کله چې مې چغه د الفت د خولې نه وتې ده کله چې مې چغه د الفت د خولې نه وتې ده ښه د وخت څپېړه مې د مخ کاسې نه وتې ده او ډېرو کو په مینه خپل ښایسته ځانونه خاورې کړه ډېرو مینه سپکه کړه روپۍ پیسې نه وتې ده او څنګه به دې خپل کړم زه په خپله هم پوهېږم نه څنګه به دې خپل کړم زه په خپله هم پوهېږم نه اوس زمونږ مینې اوس زمونږ د مینې افسانه پردې نه وتې ده او پلار مې هم مړ شوی چې ستا پلار ته یې در ولېږم مور مې هم بوډۍ ده بېچاره جرګې نه وتې ده نه کېږي اوس صبر او طاقت زما نه نه کېږي مینه لیونۍ مې اوس د دم درهې نه وتې ده او ښکل مې په لیمو کړه چې د زړه تنده دې ماته شي ښکل مې په لیمو کړه چې د زړه تنده دې ماته شي خوله مې زخمي شوې ده اشنا بوسې نه وتې ده او راکړه ساقي راکړه ډک جامونه راکړه ساقي راکړه چې جامونه په سر واړوم نوره حوصله مې د توبو توبې نه وتې ده او ستا د زلفو سیوری چې د عمر غرمو یوړلو ستا د زلفو سیوری چې د عمر غرمو یوړلو ونه د ځوانۍ د اوس لیلا دمې نه وتې ده او ګورئ چې زما د مرګ دعوا په اغیار ونه کړئ خپل د ورور ټوپک ګولۍ زما سینې نه وتې ده او ټولې د زړه وینې د حسن بلا څښلې دي ټولې د زړه وینې د حسن بلا څښلې دي ځکه شاعري اوس د نهضت مزې نه وتې ده چې دعا کله دعا شي منزلونه خپو ته راشي چې دعا کله دعا شي منزلونه خپو ته راشي او ټول جهان یې اشنایي کا څوک چې ځان سره اشنا شي زه ښاغلي مبارز صحافي صاحب ته بلنه ورکوم په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي مبارز صحافي نوم یې دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی غوره او سپېڅلی دی ملړۍ ناولو کې مینې پاک ساتلی دی مینې پاک ساتلی دی ښکلی یې پاللی دی
ډکې خولې خندا سره ښې تخنولی دی دریغه ناروا توګه دریغه ناروا توګه کرکې ډېر ځبلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی کرکې ډېر ځبلی دی بد یې رټلی دی هر رنګ د تورونو کې لا یې کړولی دی هر کله د خمرغه مین یې ژغورلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی مین یې ژغورلی دی لا خو یې روزلی دی هم یې خندولی دی هم یې خوښ ساتلی دی دریغه چې بیا کرکې هم بم سره ویشتلی دی بم سره ویشتلی دی اور کې سوځولی دی زهرو کې لړلی دی بد رنګه وژلی دی ما په دغو سترګو هم هر رنګه لیدلی دی ښکلی دی ښکلی دی پیل کوي ژوند مینه کې روغه لري وینه کې سولې او خندا سره زغم هم په ینه کې دا خو مو په خپله ژوند کرکې ته سپارلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی دا یوازې مینه ده ژوند باندې مینه ده چېرته چې ژوند سترګ وهي هلته هم خپلنه ده ورکه شه ززواله خوی ورکه شه ززواله خوی ژوند دې تروړلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند د اوبو رنګ لري خاوره کې فرهنګ لري هوا او تودوخیو نه وده او غورځنګ لري تن د روح او ساه سره تن د روح او ساه سره ډېر توکي تړلی دی او ژوند ښکلی دی ژوند لمر او هم سپوږمۍ د ژوند ستوري نه کېږدۍ د ژوند لا ټوله نړۍ کې هم هیله ده ژوندۍ د ژوند لاندې باندې اړخ په اړخ مینې کې لړلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ساه د تن ژمنه ده روح هم هسېدنه ده دوی د روح او ساه څخه تن خاورې کېدنه ده تن چې وي بې روح او ساه خوشې هسکېرلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ساه د تن ځواک ګڼه روح ولره واک ګڼه بې واکه بې ځواکه تن هر کله هلاک ګڼه ژوند د واک او ځواک سره سیل مې نه همزولی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوی وي ژوندی وي هم ښه د ژوند او ژواک سره مینه د ژوندو غواړي مل هم د خپل واک سره مینې د واک ځواک غوندې ژوند یې هڅولی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند خو ډېر غښتلی دی ستر ګټې چولی دی ژوند خو ډېر غښتلی دی ستر ګټې چولی دی تل په نازکواله کې برې ته ختلی دی یو ماشوم منګلو هم دریغه چې مروړلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی شته ډېرې لانجې د ژوند هر رنګ رنګونو کې سر په سر ژړا سره ویر لري موجونو کې دا بېوزله ژوند خو هم دا بېوزله ژوند خو هم غم په غم داغلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی یو د ژوند مرسۍ کې بوخت بل ورسره مینه کړي چاته ژوند تیاره چار لره هم سپینه کړي غم سره ښادي ګوره غم سره ښادي ګوره خوا په خوا راغلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی څوک یې تشدد ګڼي څوک یې هم ززښت څوک په تاو تریخوالي کې غواړي هم درنښت کرکه د ژوند ورکه شه کرکه د ژوند ورکه شه ژوند یې کړولی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی زاز دی که ززواله هم شته دی په زازیو کې زاز معنا د غصې قهر غصې ته وایي تشدد ته وایي زاز دی که ززواله هم شته دی په زازیو کې ښکاري د زازښت نښې کړنو د صافیو کې څوک چې هم ززانده شو څوک چې هم ززانده شو خپل سر یې بایللی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند کې لورینه ده تلخه پیرزوینه ده سولې نه او روغې نه زړونو کې ډاډینه ده کرکې خو په بل مخې کرکې خو په بل مخې دا هم اړولی دی ښکلی دی او ژوند ښکلی دی سترګې مو د ژوند نښې هره خوا لیدلی شي سترګې مو د ژوند نښې هره خوا لیدلی شي لوړو او ژورو کې رنګ په رنګ کتلی شي هر چیرې زرغاو کې ژوند ښه ټوکېدلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی کومه رڼایي چې ده دا د سختن نښه ده دې کې د سختن وده هر ګوره ژوند بخه ده ښې هنداره د ژوند چا چې هم کتلی دی ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند په خپله ښکلی دی ژوند په خپله ښکلی دی هر څه نه سپېڅلی دی مینې کې ورشو غواړي دا یې هم لرلی دی دریغه په تورونو کې کرکې هم وژلی دی او ښکلی دی ژوند ښکلی دی کرکه کرغېړنه ده ژوند لره وژنه ده کلي او ښارونو کې د مینو لوټونه ده
کرکه کرغړنه ده، ژوند لره وژنه ده، کلي او ښارونو کې د مینو لوټونه ده، هسې د مرسۍ لري دې کې نوم وتلی دی او ښکلی دی او ژوند ښکلی دی. څه شېبه خوښي پسې میاشتو کال غمونه دي، څه شېبه خوښي پسې میاشتو کال غمونه دي، هر چاته په برخه کې ستونزې په زرګونه دي. ژوند د مبارز ساقي سم ورسره تللی دی، ښکلی دی ژوند ښکلی دی، غوره او سپېڅلی دی. ملالۍ ناولو کې مینې پاک ساتلی. ما مې د خپل فن د ماشوم داسې زړه ساتلی دی، ستا تصویر مې ستا په کاڼي کاڼي زړه تراشلی دی، او پرېږده چې په غېږه کې مې واخلي او لمبه مې کړي، ستا د ښایست اور زما په مینه نازولی دی. د دې شعرونو سره مطیع الله روفي ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي خپل شعرونه. وای زمونږ په الفت کې چې سبب نه دی معلوم، نو خود به مینې ورکې مطلب نه دی معلوم. او بل ځل یو شاعر وایي، دا زه هم شاعر وایي، وای زمونږ په شاعرۍ کې بل څه نشته بې زخمونو، زمونږ په شاعرۍ کې بل څه نشته بې زخمونو، نو په برخه له ازله مو جنګونو زمانه. او وای پنجاب که په دې پوه شي، پنجاب اقبال لاله، پنجاب که په دې پوه شي چې پښتون سره یو شوی، نو کله به ونه کړي د ټولې پښتونخوا مخالفت. زما کیسه خو هماغه یوه کیسه ده که نه، وایي قابل غوندې اخیستی مو عادت د ورور-وژنې، نو ځکه مو په کلي د دیره اوس د قتلونو زمانه. نو زما کیسه هم دغه یو طرف ته دی، زما کیسه ټوله جذباتي ده، د مینې د ګل د لیلا او د اوربل خبرې پکې نشته دی. وایي د ستم د تورو وریځو رڼا یوړه، د سامراج قاتل زمونږ نه خندا یوړه، هر قدم یې موږ د مرګ خولې ته درولي، تر شکالبوتو هر ژوندي نه یې ساه یوړه، د بلبلو ځای کارغانو دی نیولی، د سپېره خزان له باغه ښکلا یوړه، د فیلانو په جګړه کې یو ښکېل شوي، یو خو نه دی هر یو خپله مدا یوړه، هره ورځ راته د مرګ قاصد ولاړ دی، که مستي ده که هستي د امریکا یوړه، داسې حال کې روفي به څنګه جوړ شي، شتمني ورله د ملکې په غلا یوړه. وغږېږي به بیا درته نه وایم، او کوم ته به وایې دوه شعره نور دې ورته وایم خوښه م. ترنم کې ویلې بیا به ډېر درې ته اجازه فرمان دې امتیاز کړی و، فرمان دې امتیاز کړی و، کارغه دې ور اشاره کړې وه. خیر وایي خدایه څه د غم شیبې دي راته خیر کې، خیر خو په دغه قافیه باندې شعرونه خو زده شوي دي چې سره ټول د دې کنه خیر محمد یو شعر دی، خو د هغې البته دغه شعر دی او زما داسې حماسي شعر دی که نه هغې وخت کې ویلي وایي دا شپه د سبا کېږي خدای خیر کې. وایي خدایه څه د غم شیبې دي راته خیر کې، په ولس د مرګ څپې دي راته خیر کې. کیسه ټوله یوه کیسه ده خو په بېلو بېلو کلماتو کې تکرارېږي. وایي سرببري یتیمان په ژړا وینم، بې امیده بې اصلي دي راته خیر کې، هر یو نسل مې شو پاتې له تعلیم نه، د معرف ډیوې مې مړې دي راته خیر کې، د میری د زوی سلوک ما سره کیږي، د میری د مور سلوک ما سره کیږي، څومره بدې ورځې شپې دي راته خیر کې، د نفاق په ناروغۍ اخته کړي، جوړې من ته یې بانې دي خدایه خیر کې، زما ورور ورسره هر پلان کې شریک دی، زما ورور ورسره هر پلان کې شریک دی، دا خبرې خو ترخې دي خدایه خیر کې، خدای خبر دی چې له شره یې څه خلاص شو، خدای خبر دی چې له شره یې څه خلاص شو، معروفي باندې تیارې دي خدای خیر کې. داسې یو فلسفي شعر درکړمه که اجازه مې بیا د هغه نه مشکه اوس دغه ده په دې کې شاعران به نور ډېر دا یو اخر به ویمه نو بیا به صحیح ده که نه. وایي د دوستۍ نوم هر سړی اخلي یارانو، د دوستۍ نوم هر سړی اخلي یارانو، خو پاللي هر سړی نشي دوستانو. صحیح ده که نه؟ دا خو راسه منئ. وایي تش په خوله باندې دوستي نه پالل کېږي، تش په خوله باندې دوستي نه پالل کېږي، د دوستۍ پالل خو کار دی د مردانو، په ظاهر هر سړی که د دوست بولي، په باطن کې دی بدتر دی د مارانو. ما له زړه نه تپوس وکړو، ما له زړه نه تپوس وکړ کوم کار ګران دی، ما له زړه نه تپوس وکړ کوم کار ګران دی، په سرو وینو کې وویل پاس د اشنایانو،
پاس اشنایانو تر ګرانې کړي وای دوست هغه دی چې په سخته کې په کار شي دا د دو شمېرم په جم د باتورانو روفي د دوستۍ نوم باندې تل ویاړه روفي د دوستۍ نوم باندې تل ویاړه ځان قربان کړه ملګرو او دوستانو وای دا چې په شونډو د جواب پاتې شي عزیز صاحب وای دا چې په شونډو د جواب پاتې شي لکه ادب نه چې رباب پاتې شي او د زړه په دښته کې ګلان مه کره په ښکلو بیا به د حساب پاتې شي زه ښاغلي فرمان هاشمي ته په درنښت دا زما د خدای بخلي ماما کبیر ستوري شعر دی هغه ورته وویل په یو ورځ یې چا ویلې چې اسمان ته مې کتلې یوه غټه وریځه راغله دوه وړې یې ښکلولې وړې شوې غټې کې غیبې بیا مې سترګو ته لیدلې ښکاري دا وې کوچنۍ وریځې چې د مور غېږې ته تللې د یو کور د یو ټبر وې د یو بل نه زارېدلې چې هم جنس وې جمع کېږي عقل کله بېلولې په ویشلو پښتونخوا یې ستوري اوښکې تویولې امیدي شعر دی داس به ټوله وایي دومره قرباني به ستا په مینه کې بل څوک ورکړي دومره قرباني به ستا په مینه کې بل څوک ورکړي ما چې ستا کوڅه کې ستا څادر ته دي لیور دی هغه وایي پچت چې ناسته و هلال کمیټي مونږ یې خبر به د سپومۍ راوړي مونږ هغوی دوربین کې جنکو ته کتل نسیم ستوري ته بلنه ورکوم چې راشي یو خپل شعر راته نور مه کړه د ثواب خبرې راته نور مه کړه د ثواب خبرې په زړه دې کړ دي د عذاب خبرې جنون د مست تر ګریوان ورسېدو جنون د مست تر ګریوان ورسېدو په محبت کې شته دریاب خبرې د شعر سره لیک دی ای پښتو پښتو بچي د ګونګیان شوي دي په غلا غږېږي پښتو بچي د ګونګیان شوي دي په غلا غږېږي په خپله خاوره کې د ژوند سره بې ساه غږېږي د وجود باغ کې غوبل درته جوړ کړی پښتو د وجود باغ کې غوبل درته جوړ کړی پښتو د ذهن باغ کې لفظونه د بل چا غږېږي دا چې د وینې د غیرت بسره مړ ښکاري نن دا چې د وینې د غیرت بسره مړ ښکاري نن د محبت په ځای نفرت ته په سلا غږېږي پښتو دا ستا په سر چوکۍ ونیسي ځان ترې ورک شي پښتو دا ستا په سر چوکۍ ونیسي ځان ترې ورک شي تا کړي بې هیره ستا په سر بیا د سودا غږېږي د طبیعت زړګی جړېږي عقل ډوب په اوښکو د طبیعت زړګی جړېږي عقل ډوب په اوښکو سبا د نن او نن سبا سا بې سا غږېږي ګرانې پښتو زاو نسیم ستورې په تا مین یو ګرانې پښتو زاو نسیم ستورې په تا مین یو ستا ګناهګار په پردۍ ژبه بې معنا غږېږي ای د سحر قاصده ورشه د مشرق په لوري د راختونکي نور په سر باندې صادر واچوه او چې پلوشې خورې نشي د مشرق په سیمه ورله قسم د ځواني مرګ خاطر د سر واچوه صاحب په خاطر باندې دا شعر وایم چې د اخلاصمن خلک هم دغه نشي ځکه چې هغه پکې یاد شوی دی دغه افغان د حبیبي د لیسې اولنی پښتون معلم و کندهار هغه یو شعر ویلی دی یو کوم ویلی مو دا بعضې خلک شاهدان هغه چې د پښتو جنازه وځي اوږه ورکړئ او ما پرېږدئ چې اخته د دې په ویر یم او ما ته شرم دی چې
ما ته شرم دی چې ځان ته افغان وایم چې پښتون وایم چې افغانه د بل ژبه کې اسیر یم ما دا شعر ولوست ما چې ځواب ولیکم خو دې ځواب لس نه زیات کلمه تېر کړ ځکه چې ما ځان ته دې جوګه ونه لیده چې زه دا شعر عملا جواب کوم او دا مې بیا نو عملا جواب کوم او مې بیا ورته د پښتو ډولۍ سینګار له اوږه ورکړی او ما پرېږدی چې په دې خوښۍ کې ګیرم د افغان پند شاهنشاه او جهانگیر کړم او د ساحل د غزل حرف شوم جهانگیر یم وایي چې سوزکې لږ دردم آیتسم داغلره کانمز دردمه قارله رغلا شروتیسم بلبل اویت وطن باغلره دا شعر ترجمه قرایت راشد بوکلر اغلا شد که دا چې دا په خوله په ژبه مراغل دردونه اسمان ته ووایم هغه به وژاړي هغه به وږي د خبرې اصطلاح د ملي تلویزیون شوې ولې زه زمانه داسې مه کوه او ګوره یې جانانه داسې مه کوه او داسې په یادونو کې راتلل چې کړې خوب اخلي زمانه داسې مه کوه او څوک وایي چې وسیم باندې څه نه کېږي څوک وایي چې وسیم باندې څه نه کېږي مرمه بې له تا نه داسې مه کوه زه یو ځل ترنم بل ځای یو ځل بیا ډېره مننه ستاسو ته راتګ نه زما د اړخه د قامي ادبي دیرې د اړخه چې تاسو دومره زحمت وویستو خپل ټایم مو موږ له راکړو الله هم ښاد اباد او خوشحاله لرئ پروګرام پای ته رسي او واپس کا سفرونه غواړم تاسو له ډېره مننه یو ځل بیا